یو وخت د خیبر پختونخوا په یو آرامه او ښکلي کلي کې دوه ورونه اوسېدل. د دوی نومونه کمال او ولی وو. دوی ډیر مینه‌ناک او یو د بل ښه ملګري وو. خو یو ورځ داسې څه وشو چې د دوی ترمنځ سخته جګړه شروع شوه. دا جګړه د پیسو لپاره نه وه. دا جګړه د ځمکې لپاره وه. کلی ټول حیران شو. خلک ویل آیا دوه ورونه به د یوې ځمکې لپاره یو د بل دشمنان شي؟ خو وروسته داسې څه وشو چې د ټول کلي ژوند بدل شو. نننۍ کیسه موږ ته ښیي چې لالچ څنګه د انسان ژوند خرابوي. کمال او ولی د خپل پلار نه یو کوچنی باغ او ځمکه په میراث کې ترلاسه کړې وه. دواړه ورونه به په ګڼه کار کول. دوی به غنم کرل، سبزیجات به یې کرل او بازار ته به یې وړل. کلیوال به ویل کمال او ولی ډیر ښه ورونه دي. د دوی ژوند ډیر خوشحال وو. یوه ورځ یو سوداګر کلي ته راغی. هغه وویل دا ځمکه ډیره قیمتي ده. زه کولی شم دلته لوی بازار جوړ کم. هغه کمال ته ډیرې پیسې وړاندیز کړې. کمال ته پیسو په فکر کې شو. هغه ولی ته وویل که موږ دا ځمکه خرڅه کړو ډیرې پیسې به ترلاسه کړو. خو ولی وویل دا زموږ د پلار یاد دی. موږ باید دا ځمکه وساتو. دواړه ورونه یو له بل سره بحث شروع کړ. بحث ورورو جګړې ته بدل شو. کلیوال ډیر خفه شول. یو بوډا سړی چې ډیر هوښیار وو د دوی خواته راغی. د بوډا سړی خبرې: زما زامنو، پیسې تل نه پاتې کیږي، خو کورنۍ، مینه او ورورولي د ژوند تر ټولو لوی نعمت دی. که تاسو د ځمکې لپاره جګړه وکړئ نو دواړه به هر څه له لاسه ورکړئ. د بوډا سړی خبرې د کمال زړه ته ولوېدلې. هغه ولی ته وکتل. هغه وویل وروره ما غلط فکر کړی وو. پیسې دومره مهمې نه دي. دواړه ورونه یو بل ته غاړه ورکړه. کلیوال ډیر خوشحال شول. دوی پریکړه وکړه چې ځمکه به نه خرڅوي بلکې دواړه به پکې کار کوي. څو کاله وروسته د دوی باغ ډیر لوی شو. بازار ته به یې ډیر محصولات وړل. خلک به ویل اتحاد کې برکت دی. ګرانو ماشومانو، د دې قصې څخه موږ دا زده کوو: لالچ او جګړه د انسان ژوند خرابوي. خو مینه، اتحاد او ورورولي انسان بریالي کوي. نو تل یو بل سره مینه وکړئ. د کورنۍ احترام وکړئ او د پیسو لپاره جګړه مه کوئ. ځکه چې حقیقي شتمني کورنۍ ده.